په بلخ ولایت کې د البصر بنسټ د عربستان هیواد د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د سترګو ناروغانو ته د 4 ورځو لپاره په وړیا ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په شمال زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤل وایي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ د عربستان هیواد پورې تړلی بنسټ دی چې د البصر بنسټ په مرسته دلته په بلخ ولایت کې د سترګو ناروغانو ته تر 4 ورځو په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. دغه نن پروګرام یا برنامه چې د البصر مؤسسې د کارمندانو د خوا څخه چې مصارف د ملک سلمان مؤسسې د خوا څخه ورکول کیږي. دا ټیم چې د 11 نفرو په شاوخوا کې ډاکټران لري او دلته تر 4 ورځو پورې دوی خپل کار ته ادامه ورکوي. په دغه کار کې چې دوی مخته وړي په دې کې 400 مریضان عملیات کوي او 400 مریضان تداوي کوي چې هغو ته عینکې ورکول کیږي او دوا د سترګو ورکول کیږي. ورته مهال د یاد بنسټ مسؤل وایي چې موخه یې د سترګو ناروغانو ته په ځانګړي ډول بېوزلو ناروغانو ته په تخصصي ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او په هیواد کې د نابینایانو کمول دي چې دغه پروسه یې په بلخ ولایت کې په لاره اچولې ده. هر څوک چې د سترګو جدي ستونزې ولري موږ یې په دقیق او تخصصي ډول په وړیا توګه درملنه کوو او هغه ماشومان چې د سترګو حساسیت ولري د هغوی درملنه هم کوو او همدارنګه د هغه چا د سترګو ستونزې چې جدي وي نو هغوی شفاخانې ته انتقال کوو. بلخوا بیا یو شمیر ناروغان دا ډول خدمات د ستایلو وړ بولي او د ورته خدمتونو پر دوام ټینګار کوي. مدت 5 الی 6 سال میشه که ما تداوی کردیم و از این مشکلی چشم ما زیاد رنج میبرم و امروز خوشحال هستم که از طرف سرمیاشت امروز کمپاین دارن و رایگان تداوی میکنن معاینات میکنن. ما خواستیم نمیشه شرکت کنیم ان شاء الله که مشکل ما برطرف شود. ډېر خوشحاله مو خبر شو د سرې میاشتې ډاکټران راغلي دي. مقصد ډېره تداوي مې په سترګو کړې معالجه یې نه ده صحیح اوس دغلته راغلی مقصد دغه خواهش کوم چې ما سره کومک وکړي. ما سره د یادولو وړ ده چې یاد بنسټ د نږدې 100 تنو متخصصینو ډاکټرانو په درلودلو سره تر 4 ورځو په مزار شریف ښار کې په وړیا ډول د سترګو ناروغانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي تر څو د هغو کسانو لاسنیوی وشي چې په دغه برخه کې د ستونزو سره مخ دي او د درملنې وس نه لري.